ګورئ یو مثال به هم درکړم چې تاسو پرې خوشحاله شئ د دې هارون الرشید ښځه وه زبیده ډېره نیکه ښځه دومره نیکه ښځه وه چې هغه به حج او عمرو ته تله نو خیراتي به یې ځان سره د غریبانان سړي او ښځې ورکړی دومره نیکه ښځه وه چې هغې مکې مکرمې ته یو نیر راوستې و نیر زبیده ورته وایي مکه کې د زمزم د اوبو نه علاوه خوږې اوبه نه وې دا د بارانونو په ډنډونو کې جمع کېدې نیر یې راوستې دومره نیکه ښځه وه دومره نیکه چې اعلان یې کړی چې زمونږ په صدر هاوس کې پریزیډنسي زمونږ په محل کې چې څوک هم په سیکرټریټ کې نوکري کوي د سیکرټري نه واخله تر چپړاسي او څوکیدار پورې نو دا ټول به د قرآن حافظان مهرت د قرآن حفظ نو خلقو دلادل قرآن شریفونه یادول چې که بادشاه محل کې نوکري ملو شي او بل پکې څه پیدا وه بل پکې دا پیدا وه چې څوک سیکرټري قلم لقی خط کوي څوک جاروکش جارو وایي دې به د قرآن شریف تلاوت کوي دومره نیکه چې کله وفات شوه نو چا په خوب کې یو عالم په خوب کې ولیده عالم ورته وایي زبیدې وایي الله د سره څو کړل وایي چې الله ته مخامخ شم نو یې الله ما ته وایي زبیدې څه دې راوړي دي پر پېدو شم چې خدای تعالی څه جواب درکړي هسې ما ورته نه که خدای تپوس وکړي څه دې راوړي دي موږ ورته څه وایو هلکه ګوره زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږې به نه څه دې راوړي دي نو که سرټیفکیټ انګریزي وي نو انګریزي سرټیفکیټ انګریز په شان ګیره دې خری دی الله خری دې ګیرې درته راغلی بیا اوس څه کوي کور دې په حرامو جوړ کړي څه دې پرېښي دي او څه دې راوړل څه به وایې جواب به الله نه څه ورکوو یو افسر له خو جینو ځان تیاری یو انټرویو وي هغې له دې نو څونه کتابونه ګورې یو میډیکل ټیسټ دی هغې لپاره څونه تیاری کوې مونږ اخرت ته څونه تیاری مونږ کړې مونږ قبر ته څونه تیاری کړې زبیدې ته وایي څه دې راوړي دي وی غلی شو وی راته الله وفرمایل چې زبیدې په ډېرو خلکو دې حجونه عمرې کړي دي ډېرو غریبانانو له پیسې ورکړي دي نهر دې راوستې د مکې مکرمې ته او په ډېرو خلکو د قرآن یاد کړی دی په ډېرو خلکو د قرآن شریف تلاوت کړی دی او ډېرو مدرسو عالمانو سره د امداد هم کړی دی خو زبیدې په دې کې ستا څه دي دا خو زما برکت دی ستا پکې څه دا خو ته ما ښکلې پیدا کړې حسینه جمیله بادشاه مې در باندې مین کړ بادشاه د سره واده وکړ نو تا دا کارونه وکړل که ما چې د شاړ یو ځنګل کې یو بانډه کې د یو شپونکي یو غریب کور کې پیدا کړی وي تاسو پولی شو که ما تاسو پوشره پیدا کړی وي تاسو پولی شو که ما لنده پیدا کړی وي تاسو پولی شو که ما د بادشاه نه لرې پیدا کړی وي تاسو پولی شو ما حسن درکړه بادشاه مې در باندې مین کړه هغه د سره نکاح وکړه مال مې درکړه نو تا دا هر څه وکړل چې دا مې نه تاسو څه پولی سترګې چا راکړې دي وینه چا راکړې دي عزت چا راکړې دي ملت د چا لاس کې چا راکړې دي انسانیت چا راکړې دي دین چا راکړې دي ان من شيء الا عندنا خزائنه الله اذا ارجع خزاني ما سرد وما ننزله الا بقدر معلوم وبه یو خاص اندازه ده قسم دې که الله نه غواړي که د احمق د ځای نه اوچته کړم قسم دې که الله نه غواړي چې سترګه مو رافې قسم دې که الله نه غواړي چې د خولې نه خبره مو نه باسې ټیک ټاک به په خولې به خبرې کوې ناګانه فالج به دې ووایي څه به کوې هماغه خوله دې د کتاب د شپې تقریر کو هماغه خوله دې د کتاب د شپې نعتونه وې هماغه خوله دې د کتاب د شپې ښځې بچو سره خبرې کولې هماغه خوله دې د کتاب سندرې وې هغه خوله دې لاړه بنده شوه ډیوه دې جوړه شوه لاړې دې هغه لاس و کتاب خلکو ته داسې ړقه و د هغې نه څه شی جوړ شو سمسی ته جوړه شو هغه خپله چې ته وه پې منډې والې هغې نه څه جوړه شوه کونټۍ ته جوړه شوه کولی شي الله که نه شي کولی وایه بچې دې او ښه پې نازېږي چې زما بچې دې او ټوپک او کلاشنکوپ یې غاړې ته اچولی دی او ته پې فخر کې داس چې د شپې پې اټۍ کراغې او مړ شو څه کوې دې دوی کوي ژوند مرګ عزت ذلت بچې د چا لاس کې الله سره مینه وکړې قسم په خدای کې ستاسو الله سره محبت وکړې هر څه ستاسو کې دي هر څه به خدای درکوي ده خو موږ د خدای سره مینه نه ده کړې الله سره محبت نه دی کړی
في زبيدي لخذ ما بركته فزبيدي غير كشما رب العالمين وتسوي في زبيدي يوما ذكري باغي مقام تا يوزل روڑے روڑے نوڑے دے خلی تو چتا کړی وا او دې کې بار شروع شو الله اکبر ستا په سر روپټه تا زره غنوړې واپس په پلیټ کې کې خمدا روپټه دې په سر واچوله زما د نوم احترام دې وکړه نو بیا دې غنوړې خلی تکړه زما د نوم دغه احترام دې کړی دې په دې نو په خلی ځجنه قصد دې کوم احترام وکړه د پیغمبر مبارک نوم غوښتي چې موږ درود شریف نو دا الله نوم غوښتي چې موږ چپ کېږو باندې لګيږي موږ چپ نشو اقامت کې موږ چپ نشو د خدای نوم وتاړي د خدای په نوم ورته دې موقع په مناسبت نو تاسو مخکې بنیادی او ضروري خبر اصلاحي بنیاد دا چې قرآن شریف زموږ د الله پاک کلام دی او د خدای پاک خبرې څنګه چې زه خبرې کوم الله خبرې کوي خو زموږ په شان نه ګوري مونږ چې خبرې کوو نو په خپلو خبرو کې زه ژبې ته محتاج یم شونډو ته محتاج یم تالو ته محتاج یم خولې ته محتاج یم او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او خولې ته او شونډو ته او تالو ته محتاج یم ځکه اورېدل کوم په غوږ کوم غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج یم الله په خپل اورېدو کې غوږ او د غوږ پردې ته محتاج یم ځکه لیدل کوم سترګو ته محتاج یم بې د سترګو د سترګو د ګاټي نه زما نظر نه لګي او تیارې ته هم نظر نه لګي رڼا ته محتاج یم او الله په خپل اورېدو کې سترګو ته د سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج یم زموږ په شان سترګې د خدای نشته نه زموږ په شان غوږونه شته نه زموږ په شان خوله او ژبه شته لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر نه خدای په شان څه شی نشته نو خدای پاک خبرې کوي دا قرآن د خدای پاک خبرې د خدای کلام ډېر عظیم الشان کتاب دی چې د الله خبرې وي نو د هغې نه د عظمت کتاب به بل کمې زموږ ستاسو د ټولو خالق او مالک پروردګار الله او مسلمان چې وي که نه د مسلمان خاصیت به دی چې د هغه په زړه کې به د خپل رب سره ډېره زیاته مینه والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمان دې ته وایي چې د هغه په زړه کې د الله پاک سره ډېره زیاته مینه موږ به خدای سره ډېره مینه لرو الله زموږ خالق زموږ پیدا کړي موږ انسانان پیدا کړي موږ له ښکلي شکلونه راکړي ګوره سارو ته وګوره موږ ته وګوره موږ له عقل خدای راکړی دی هغوی عقل نشته موږ له خدای سوچ او فکر راکړی دی موږ د ګرمۍ یخنۍ انتظام کوو ځان له د کوټو انتظام کوو د اے سی پکې انتظامات دا زده کوو د سارو دا شیدونه نشته که موږ نه خدای سپي جوړ کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي که موږ نه مږې پیدا کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي که موږ نه ماران لړمانان جوړ کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي که موږ نه خره او سپي جوړ کړی وي موږ به د خدای څه کړی وي نو موږ له انسانان جوړ کړو او په انسانانو کې ښایسته ښکلي شکلونه راکړل دا د خدای پاک فضل دی ټول په شریک وایي الحمدلله چوک سم ووایئ قسم دې دا د خدای احسان دی څوک دا نشي ویلی چې ما ته الله دا درخواست ورکړی چې خدای ما نه به انسان جوړوي او ما نه به سپی نه جوړوي پیشو بنانه نه جوړوي او خر او غوی بنانه نه جوړوي دا څوک نشي ویلی دا د الله فضل او د الله احسان او کرم دی چې موږ انسانان جوړ او بیا ښکلې صحت یې راکړه روغې سترګې یې راکړې او بیا په انسانانو کې عظیم پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عظیم کتاب د هدایت رڼا راکړه چې قرآن شریف دی دا ټول د خدای فضل نو رښتیا ووایه چې دونه احسان کوم ذات وکړي هغه سره به مینه کوو که به نه کوو چې څوک چاله یو 100 روپۍ ورکړي ورسره مینه کوي
یو جوړه جامې مولا والی محبت ورسره کوي موږ له خدای څخه نه دی راکړی قسم دی چې یو ګرده ستا خرابه شي په لکونو روپو ګرده بدلېږي او هغسې دې نه جوړوي یو سترګه دې ړنده شي وایي لس لکه شل لکه واله خو چې هغه سترګه د ما واپس شي نه واپس کېږي اینه دې خرابه شي شفا ته دې بل اسپتال ته ټرانسپلانټ کوي چې دا راله بدل که ډاکټر وایي شل لکه پې لګي 13 دې ولګي خو ټول به شه د زړه اپریشن چې کې څونه پیسې پې لګي د پړپوس اپریشن چې کې په لکونو روپۍ پې لګي د تورې اپریشن چې کې څونه پې لګي چې زه به هغسې شم ډاکټر وایي هغسې نه شي کېدی خو بیا به دې لس لکه او شل لکه لګي ولګوه خیر دی او موږ له دا اندامونه چې خدای را کړي دي فري مفت یې را کړي دي ټول وایي الحمدلله دې ذات سره به مینه کوو که به نه کوو وایه چې نه کې څه مه چې وکړي الله به نور محبت او مینه به وکړي چې نه کې الله به خفه شي مثال درکړه حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ګړی چیلی سره یو هلک و خشته آواز دی او په ښکلی آواز لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت الله صفت کوي سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت ډېر خشته آواز سره لګیا دی ښکلی نو ابراهیم علیه السلام خو د الله خاص خلیل و خاص دوست و نو ورنږدې شو هغه هلک دی بچې د الله زما د الله نوم خو د ډېر په مینه واخیسته یو ځل به بیا راته ونه وایي هغه هلک ورته وایي باباجي درته به ویم خو څه به راکړې ابراهیم علیه السلام ورته ته څه غواړئ وایي دا نیمه ګړې چیلی که راکړې اوس نیمې ګړې چیلی خو ډېر شی که بل سړی و یا مونږ تاسو مونږ به څه وی د مړاړو وایم پیسو باندې وی د مړه یو 100 روپۍ غواړه نو نیمې ګډې چیلی غواړې روغې 100 خبرې به مته کړې وې ابراهیم علیه السلام ورته دا یو ټکې نه وایي دا ورته نه وایي چې یو چیرې واله یو ګډ واله ورته څه وایي وایي زما د رب نه دا نیمې ګډې چیلی قربان قربان یو ځل ماته بیا ووایي سبحان الله ځکه د خدای مینه او بیا په خشته آواز لګیا شو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهیبة والکبریاء والجبروت بیا ورته ابراهیم علیه السلام وایي بچې یو ځل به بیا ونه وایي هغه هلک ورته وایي باباجي بیا به څه راکړي وایي دا باقي ګړې چیلی هم ستا سبحان الله یو ځل ووایه سبحان الله رښتیا ووایه زموږ داسې مینه شته د خدای سره نشته خفه کېږئ مه نشته هم چې بانک هم وخت کې ویلې کېږي د الله نوم اخیستلی کېږي الله اکبر الله ډېر لوی دی الله اکبر او رښتیا ووایه ته چې په موبایل خبرې کې تا چې ته د بانک د خاطره موبایل بند کړی اقامت چې کله شروع شي تا چې د اقامت وخت کې د خدای نوم اخیستلی کېږي تا چې ته موبایل بند کړی ته چې ګاک سر لګې او خپله دوکانداري کې او دې وخت کې اقامت شروع شي یا بانک شروع شي نو تا دغه وخت کې چې د دوکانداري بنده کړې چې ګاک ته دې ویلي چې یو منټ صبر وکړه چې بانک ناست بیا به نه وایه څنګه تاسې ملګري سره ګپ شپ شروع کړی دی او الله اکبر باندې شروع کړه او اقامت یې شروع کړه څه وایي شابه زر خبرې خلاصول ګورې رکات را نه وشو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل یو جلسې نه نو خلک ورته رغاړوتل زموږ مولیانو ته دا خلک ورته رغاړوتل په خیر علي ستړي مشي خلک تاسو خو الحمدلله ډېر ښه د نظم و ضبط کار و یعنې موږ خو چې داسې مجلس ته رارسو نو خولې رانه بېدلي یو تر غاړه ضبط مینه کوي محبت کوي الله دا خلک خوشحاله نو صاحب من چې دا ورته غاړه هلکه کېنه بچې ته خپل ډوډۍ تقسیم کېنه دا سر غاړه وتلي وو په خیراتي او ستړي مشي شروع دي
رکعت خو اعلان دی که خو تکبیر تحریمه ته فوت شو چې منځ شو معنا چې د احمد ګنگوهي رحمت الله علیه جوړه چا ورته ویل صاحب ولې چا خوب کړې څه وینا زخمی شوې نه ستړی شوې نه بې ادبي شوې نه وی جاړې ولې وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر تحریمه فوت شو دې ته مینه موږ خلک ولایت کې به د ترغاړه وتلو کې هم لږ ګزاره کوي یو ځل کوهاټ ته تللو په کوهاټ کې مې جلسه وه خلک ډېره مینه کوله ډېر محبت ستاسو مونږ ډېر زیات خلک وو یو ډاګه کې پروګرام و نو په خیر علي ستړي به شي خدای ته ډېر زیات یې ستړي کړل تقریر مې وکړ داسې قرآن اخوالي ونه بیا دې په هغه ستړي به شي په خیر علي نو چې کله مې تقریر خلاص کړ که نه او بیا تلمه نو دې خلکو راته بیا مټې ورغلتې خدای خیر وکړي که دې داسې ووایي که نه بې روغ به کور ته ورسېو که نه داګیا بابا جی خدای پاک وبخښي مولانا الحمدلله جان صاحب هغه مخامخ د ګاډي نه کوز شو ما یې لکه بابا جي راغی لار وله ورکړې او خلک پاته شو په خیر علي ستړي مه شي په خیر علي ستړي مه شي زه ته خلاص شوم زه غلې غوندې ووتم زه لاړم لاچی تاسو سره بیان بیا پېښور کې یو ځای کې راسره مېلاو شو ما ته یې لکه وي دا بل د غواس ته وکړم ما ویل وی ته خو دې په خلکو مړ کړل مې دا برکت دی خیر دی مې په ما پرې خپلې وسې کړې وی ما نه بیا خبر شوې مې نه وی چې تقریر مې خلاص کړو د خلکو په خیر ستړي مه شي او زه بیماره وم هغه ناظم صاحب خلکو ته اعلانونه کول چې خدای مو بخا ناجوړه دی بیمار دی مه کوئ مه کوئ وی خلک نه صبرېدل وی اخره کې په کټ کې کېنولمه او کټې په دیوال بل طرف ته واړو میرے تمینه محبت مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه زموږ شیخ و زموږ استاد ما دې په خپله اورېدلی وی خلک سره ترغاړه وتل ستړي مه شئ کول محراب کې ولاړ وی ستړی شو وی شاته مې دوه کسه ولاړو وی هغه یو بل ته وي چې بیا پرې نه ورځو چې نه بیا مه تاسو ته آداب به زه ښیم خفه کېږئ موږ غواړو چې هر چا سره ملو شو هر چا ته ورته دا خو مینه د محبت دی معانقه سنت ده بعضې وخت کې تلواري د مانځه وخت وي یا بعضې وخت کې داسې مجلس وي نو بس یو ځل سلام چې څوک وکړي بس په دې باندې کفایت کوي ښه نو دا کافي نه د مولانا تقي عثماني صاحب یو ځای ته راغلي وو بوټان دې خلکو پټ کړل چا وله کیړی راوړی وي نه د پردو سپلو کې نه ده دقسې غریب موټر ته وختو ایرپورټ ته وله بیا هغه سړي بوټان راوړل وي دا ما برکت راغېښتي زموږ په کلي کې مخکې ورځ کې جنازه وه بله ورځ هغه شوراګو بابا جي وفات شو زه تلم ډېر ویره شو ما نه څادر بیا پټ کړ ملګري له مې ورکړو مې څه شو چا برکت له وایي دا هغه پیر صاحب یو کس راغی دا یو ډکې مې په کار دی ګیرې دا برکت لاله هغه وایي دا ښه دی یو ډکې دې وباسه خو چې هغه یو ته ګوته کړې بل راته چې لږ ساعت کېده پیر صاحب پورې ګیره نه وه برکت له خلکو یو نو بعضې وخت به برکت هم ګورې خو دې سره به هم ګزاره کوې چې هغه بل غلط نه شي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه څه فرمایي وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا فوت شو شپږ دېرش کاله پس دې ژړلې ورپسې موږ څه کوو ملګري سره به خبرې کوو هلو هلکه شا به زر کوه رکات رانه لاړ تاسو نه تپوس کوم ملګري قیمتي دي که الله زما خبرې ګورې ټولې اصلاحي وې خفه کېږئ به نه خو چې کله بانک شروع شي اقامت شروع شي موبایل به بندوي انشاءالله بانک جواب ورکوئ او اقامت کې به شرکت کوي د اقامت جواب ورکوي او چې کوم ملګری سره خبرې کوي وایي بھائی جان خفه کېږم بانګې شروع که تم جواب وکړه زه به م وکړم اقامت شروع شو چې مونځ وکړم هغې نه پس به خبرې کوو دا د الله سره مینه شوه چې کله د اقامت شروع شو بانک شو جومات ته دی دا د الله سره مینه ده او که ته وایې ګاټ ځي نو ګاټ سره مینه شوه که ته وایې دا ګاټ رانه خفه کېږي نو ګاټ سره مینه شوه که ته وایې دا دوست خفه کېږي دوست سره مینه شوه دا ټولې مینې به وروستو کوو چا سره به مینه مخکې کوو سره الله